په کابل کې د ښځینه جامو یو شمېر خیاطان وایي چې د پخوا په پرتله اوس مهال د خوښیو په مراسمو کې د بهرنیو لباسونو ځای افغاني دودیزو لباسونو نیولی دی. جمشید هوتک په کابل کې د ښځینه جامو جوړولو د یوې کارخونې مسؤل دی چې اوس مهال ورسره د ښځو او هلکانو په ګډون شاوخوا 100 کارکوونکي پر تولید بوخت دي. هغه وایي په دې وروستیو کې افغاني جامو زیات خوښوونکي پیدا کړي او غوښتنه یې زیاته شوې ده. دلته خاص ګنډ افغاني تولید لرو او په لاسي برخه کې موږ سره خپل خویندې کار کوي چې په الحال دلته په دکان کې د شرایطو مطابق تقاضا نه کیږي. په کور کې مې ورته ځای برابر کړی. خو ډېر محفلي لباسونه چول بیروني وله، خو اوس فی الحال خپل کلتور او فرهنګ ته خلکو مخه کړې ده. افغاني ګنډونه زیات رواج دی او زیات تقاضا زیاته ده، هم په داخل کې هم په بیرون کې. د جامو ګنډلو په دې کارځای کې تر ډیره د ښځینه او افغاني ګنډې لباسونه جوړیږي او بیا بازار ته د خرڅلاو په موخه وړاندې کیږي. نوموړی برېښنا او د خامو موادو نشتون هغه لاملونه یادوي چې له کبله ډیر کله د دوی چارې ټکنۍ وي. برېښنا په ارتباط باندې د دولت نه تقاضا ده چې برېښنا په اړه باندې موږ سره کومک وکړي. موږ برېښنا اصلا په دغه سنټر کې چې کار کوو نه لرو، موږ د جانیټر نه استفاده کوو او په موادو په ارتباط باندې ووایم چې موږ هیڅ مواد داخلي نه لرو، ټول خام مواد هم د بیرون نه دي. په دې اړه که چیرې دولت اقدام وکړي او موږ ته د موږ مواد خام مواد د خپل وطن نو قیمتونه به هم ډېر ښه شي او د خلکو د کار سویه به هم لږ څه پورته لاړه شي. خیاطي، خامک ګنډل، د مریو اوبدل او سلمه ګنډل د دې مرکز هغه هنرونه دي چې دغه کسان پکې له څو کالو راهیسې کار کوي او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ حلاله ډوډۍ برابروي. د زنانو کالي ګنډو او تقریبا 2 کاله کېږي چې زه په دې بخش کې کار کوم. 10 روپۍ معاش د شکر الحمدلله د کور هر څه کېږي پې. زه ډېر خوشحاله یم د خپل دغه نه کسب و کار څخه. خاص ما دولت نمی است مدت زیاد مردم زیاد فعلا افغانستان هم بیکار است. ما مثلا با بچه بسیار بیکار است. کارخانه دیگه هم جور شود میشه دیگه بچه هم به کار شوند. د دغه مرکز مسؤل که څه هم له خپل روزګاره خوښ دی چې ډېرو ښځو او هلکانو ته د کار اسانتیاوې برابري کړي، خو ګیله یې دا ده چې تر اوسه یې مسؤلو ادارو او مرستندویه بنسټونو هیڅ لاسنیوی نه دی کړی.